جانان خو شهید ندی خلق کار هدیر کی خبر میکړه دا څوک خاورو تسپار هدیر کی جانان خو شهید ندی خلق کار د ابن عباس رضی الله عنهما مبارک سے روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څلور داسې شیان دي چې کله الله جل جلاله یو مؤمن مسلمان ته ورکي نو الله تبارک وتعالى په دغه څلورو شیانو سره دغه انسان ته د دنیا او د آخرت خیر ورنصیب کوي. څلور داسې شیان دي چې کله الله و مؤمن ته ورکي نو د دنیا او د آخرت خیر او برکت دغه انسان پیدا کوي. تاسې دغه څلور شیان ته وګورئ چې هغه څه دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې ښوولي دي هغه څلورو شیانو کې اول د مؤمن مسلمان زړه دی چې د الله جل جلاله په نعمتو باندې شکر ادا کړي. زړه مطمئن وي چې الله تبارک وتعالى چې کم نعمتونه ما ته راکړي دي پر دغو نعمتو باندې د الله حمد ووایي، د الله شکر ووایي، د الله عظمت بیان کړي، د الله پاکي بیان کړي، د الله جل جلاله عبادت وکړي. دویم لوی نعمت چې الله جل جلاله یو مؤمن مسلمان ته ورکړي هغه داسې ژبه ده چې هغه ذاکره وي، د الله جل جلاله ذکر کوي. دا د مؤمن مسلمان لوی سعادت دی، لو نیکبختی ده. د مؤمن مسلمان د دنیا او د آخرت کامیابی ده چې الله جل جلاله یو انسان داسې پیدا کړي چې دی همیشه پر خپل ژبه باندې د الله جل جلاله ذکر کوي. دریم لوی نعمت چې الله جل جلاله یو مؤمن مسلمان ته ورکړی دی، یو مؤمن مسلمان د دغه لوی نعمت برخمن وي. دا نعمت د دنیا او د آخرت خیر دی. هغه داسې بدن چې انسان الله ته ورکي چې کله پر ده باندې یو مصیبت او غم راسي دی پر دغه مصیبت او غم باندې صبر وکړي. دغه صابر انسان چې پر ده باندې غم رالی، مشکل رالی، د پر ده غم باندې، پر دغه مشکل باندې، پر دغه تکلیف باندې صبر وکړي نو دا یو لوی نعمت دی چې الله وده ته ورکړي د دنیا او د آخرت. څلورم لوی نعمت چې الله جل جلاله یو مؤمن ته ورکړی وي هغه دا دی چې الله جل جلاله داسې یوه کوروالا او ښځه ده ته په نکاح کې راولي، د ده له داسې یو ښځې سره نکاح وسي چې هغه د ده تابع وي، د دغې ښځې په خاطر باندې دی د ګناو سره وګرځېږي، د ګناو څخه رامنیسي او د دغې ښځې په کومک او مدد باندې دی د الله جل جلاله فرمانبرداره د امر منونکی انسان جوړ سي. دا څلور نعمت دي. اول چې انسان د الله جل جلاله شکر ادا کی، د الله پر نعمتو باندې شکر وباسي. دویم چې انسان ته الله داسې ژبه ورکي چې دی د الله جل جلاله شکر گزاره بندي. دریم چې کله انسان ته الله داسې بدن ورکي چې دی پر بلا او مصیبتو غمو باندې صابره پاته سي. څلورم چې الله جل جلاله یو مؤمن مسلمان ته داسې ښځه او زنانه ورکي چې هغه د ده کومک او مدد وکړي، دی د دغې ښځې په سبب باندې د ګناو او بدو اعمالو سره وګرځېږي او دی او خپله کوروالا یو له بله سره کومک کوي د الله پر عبادت او طاعت باندې. د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې ښوولي دي او په حدیث شریف کې بیان کړي دي هغه دا توري دي: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. د حدیث شریف روایت طبراني کړی دی. خو البته د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه انسان چې هغه د الله ذکر کوي د هغه انسان مثال د ژوندي دی
او هغه انسان چې د الله ذکر نه کوي د هغه انسان مثال د مړي دی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت مؤمن باید چې همیشه د الله جل جلاله ذکر وکړي او د الله په ذکر باندې د ژبه لندی دا هم د الله جل جلاله په دربار کې شکر دی او دا د الله یادېدل دی دا د انسان د دنیا او د آخرت سعادت او نیکبختي ده د حدیث شریف روایت بخاری او مسلم دواړو کړی دی